بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ او زما ویډیوګانې به ضرور خوښوئ، ځکه چې زه تاسو ته داسې ویډیوګانې راوړم چې په هغې کې فایده وي، په هغه کې نیو ټریکس وي، نیو ټیپس وي. ملګرو راځو موږ تاسو نوی درس ته چې هغه ته وایي CMD کمانډ پرومپټ MS DOS مایکروسافټ ډیسک اپریټینګ سیسټم. راځئ ملګرو تیر درس موږ کالکولیټر ویلی و. کالکولیټر په اړه مو معلومات زده کړي فول ډیټیل سره. دې درس ته زه راځم سټارټ بټن، آل پروګرامز، اکسیسریز، کمانډ پرومپټ. کمانډ پرومپټ باندې چې ملګرو کله زه کلیک کوم ما ته داسې توره پټه اوپن کیږي چې دې ته وایي CMD یا MS DOS یا کمانډ پرومپټ. ملګرو موږ په تیر لیکچرو کې دا ویلي وو چې لینکس او یونیکس وینډوز څخه مخکې به لینکس او یونیکس استعمالېده چې دا هم اپریټینګ سیسټمونه وو. په دې کې به کوډینګ کېده. د کوډینګ په تر باندې به دا فولډرې جوړولې، فایلونه به دې جوړاوه، پکچرې به دې پکې کتلې. دې ځای کې هم دا CMD دا هم د هغه لینکس او د یونیکس یو اګزامپل دی. ملګرو کله چې زه سټارټ بټن ته راشم CMD ورته ولیکم ما ته هم دا اوپن کېږي. یا فار ایگزامپل زه رن ته رالم، صحیح ده ملګرو، رن ته زه رالم، رن ته دې کې مې CMD ورته ولیکم ما ته هم کمانډ پرومپټ اوپن کېږي. په دې کې ما سره داسې یو څو کوډینګ دي، یو څو کیورډز دي، دا به موږ تاسو زده کوو. دا زموږ فرست لیکچر دی. دې کې به انشاءالله موږ تاسو پوره ډېر زیات درسونه وایو، ځکه چې کمانډ پرومپټ دا یوازینی هیکینګ لاره ده د وینډوز هیکینګ لاره دا کمانډ پرومپټ دی. دې کې ملګرو ډېر زیات هیکینګ کېږي. فار ایگزامپل ته وایي چې وینډوز 7 پاسورډ د ما نه هیر شوی دی، زه غواړم چې دغه پاسورډ ریموو کړم. نو څنګه ریموو کولی شو؟ د همدې په تر باندې ریموو کولی شو. دا کارونه به انشاءالله موږ تاسو په دې درسونو کې زده کوو او تاسو به ملګرو ویډیوګانې پوره ګورئ تر څو پوره درسونه ورڅخه زده کړئ. ګورئ ملګرو ما سره دوه فولډرې دي، یو ته فرست فولډر ویلی شي، بل ته سیکنډ فولډر ویلی شي. This is called first folder. دا زراوله ملګرو دغه کیورډز دي، دا به موږ تاسو زده کوو دې درس کې. دې کې ما سره دی فار ایگزامپل اول CD یا CHDIR، دا هم ورته لیکلی شي، دا هم ورته لیکلی شي. CD معنا څه؟ C معنا چینج، D معنا ډایرکټري، CH چینج، DIR ډایرکټري. ډایرکټري ملګرو فولډر ته وایي. CMD کې ډایرکټري ملګرو څه ته وایي؟ فولډر ته وایي. چینج ډایرکټري معنا دا ده زه غواړم چې د دې فولډر څخه ووځم، زما پات اوس څه شی دی؟ زه ګوره ملګرو C ډرایو کې یم، C ډرایو کې ما سره یوزرز دی، دې کې یم، دې کې ما سره زبیلا زربوز دا یو فولډر دی، زه دې فولډر کې یم. دغه فولډر کې زه اوس فلحال ولاړ یم، دې ځای کې یم، دې ځای کې. که تاسو دې ځای کې کوم فولډر ته تلل غواړئ نو تاسو به CD نه استفاده کوئ یا CHDIR نه. نو زه راځم ملګرو زه یم چې ما ډیسکټاپ ته بوده، ځکه چې ډیسکټاپ کې ما سره دنیا خبرې پرتې دي او هماغه فولډرونه ما سره دلته موجود دي. نو زه به څه چل کوم؟ زه به لیکم چې CD یا CHDIR دواړه سپیس دلته د هغه فولډر نیم ولیکه. کوم یو لیکي؟ ډیسکټاپ، CD ډیسکټاپ، انټر. ګورئ زه ډیسکټاپ ته رالم. زه اوس فلحال دې ځای کې ولاړ یم. دې ځای کې اوس زه غواړم چې یو بل فولډر ته لاړ شم چې هغه ته وایي فرست فولډر. دې فولډر ته ننوځم چې دې کې څه موجود دي او څه پکې نه دي موجود. CD به ولیکئ یا CHDIR، دواړه یو خبره ده، دواړه یو خبره ده، که هر څه دې ولیکو. CHDIR مې ولیکو، زه ورته وایم چې ما فرست فولډر ته بوته. کوشش به کوئ ملګرو چې سپیلنګ صحیح لیکئ، ځکه چې سپیلنګ دې غلط ولیکو بیا هغه فولډر ته نه ځي، اکورډینګ تاته کار نه کوي. غټ او وړوکی هیڅ پروا نه کوي، که غټ توری دې ولیکو که وړوکی دې ولیکو، لیکن سپیلنګ به صحیح لیکئ. دا ګورئ زه فرست فولډر زه اوس دې ځای ته راوستم. نو زه اوس دې کې دا هم کتلی شم چې فار ایگزامپل په دې فولډر کې څه موجود دي، خو نه، زه به اول تاسو ته دغه CD والا چې کومه برخه دا به ختمومه، CD بیک سلش اور فورورډ سلش، دا چې کله تاسو پریس کړه تاسو به دې اولني ته راولي. CD بیک سلش پریس کړئ یا فورورډ سلش پریس کړئ، صحیح شوه، انټر. کله مو چې انټر پریس کړئ زه هغه اولني ډرایو ته راوستم C. یا زه فار ایگزامپل D ته ځم، D ولیکئ ډبل ډاټ D ته بوتلی، E ولیکئ ډبل ډاټ E ته بوتلی، صحیح ده ملګرو. زه ورته وایم ما خپل فولډر ته بوځه، هماغه ته CD به ولیکئ یوزرز، صحیح ده ملګرو. بیا ورته ولیکئ فار ایگزامپل دا نیم دې ورته پوره ولیکه، صحیح شوه. بیا دې ورته ډیسکټاپ ولیکه، صحیح ده ملګرو. بیا ورته فرست فولډر ولیکه، انټر.
ها تا ته چې دا خو ای کې ته خو ای کې ولاړې کنه سی ته به راشي سی ته چې رالی دې کې ورته سی ډي لیکي ځکه چې ای کې خو دا فولډر یې نشته سی یوزرز صحیح ده this one صحیح ده دا مې ورته فار ایگزامپل ولیکو او دې کرته مې چې ما دې ته بوځه صحیح ده دا دې ته زه رالم اوس زه ورته وایم چې په دې فولډر کې ما سره څه موجود دي تاسو به چی ولیکئ DIR معنا دا چې included directory یعنی په دې کې فولډرې دي پکچرې پکې دي فایلونه پکې دي څه پکې موجود تاسو به DIR ورته ولیکئ کله مو چې DIR ولیکئ انټر دې پریس کړه تا ته وایي چې دې کې موږ سره 3 عکسونه دي JPG د نمونه دي د سایزونه دي په بیټ کې دومره بیټه دي سایز دي صحیح ده ښه له دې څخه وروسته ما سره CLS دی CL معنا کلیر اس معنا سکرین کلیر سکرین ګورئ ملګرو اوس خو ما سره فولډر دا ډېر زیات ډک شو زه غواړم چې دا سکرین کلیر کړم CLS به ورته ولیکئ انټر پریس کړئ تاسو ته به هغه سکرین کلیر شي له دې څخه وروسته ملګرو ما سره ایگزیټ دی که زه غواړم فار ایگزامپل دې کې زما کار خلاص شو ایگزیټ باندې کلیک کړه تاسو ته به دا توره پټه ختمه شي له دې څخه وروسته ما سره بیا څه شی دی MD اور MKDIR M माना make D माना डायरेक्टरी MK make DIR डायरेक्टरी make डायरेक्टरी माना دا چې دلته فولډر جوړول غواړم فرست فولډر کې دلته فی الحال ولاړم او زه غواړم چې په دې کې فولډر جوړ کړم فار ایگزامپل زه ورته لیکم MD خان په نوم باندې ما دلته یو فولډر جوړ کړم ماته فولډر جوړ کوم یا MKDIR ورته ولیکم فار ایگزامپل دا مې ورته ولیکم ماته هم هغه فولډر جوړیږي زه ورته وسیم فار ایگزامپل remove directory RD R معنا remove D معنا directory RM remove DIR directory دا هم ورته لیکل شي یا ورته شارټ کی ولیکا یا ورته لانګ کی ولیکا صحیح ده ملګرو لکه فار ایگزامپل RD ورته لیکم زه ورته جان راته remove کا جان راته remove شي بیا زه فار ایگزامپل څه لیکم RMDIR remove directory خان هم راته remove کو اوس زه ورته وایم چې ماته یو بل جوړ کا MKDIR make directory خان په نوم باندې راته فولډر جوړ کا MKDIR فار ایگزامپل ولی په نوم باندې راته فولډر جوړ کا او ما ماته جوړ کو لدې څخه وروسته ما سره ډیلیټ دی تاسو کو فار ایگزامپل راشي RD دی ولیکو دا دی فار ایگزامپل ته ولیک جیلی فش د JPG تاسو ته به دا نه ریموف کیږي ځکه RD دا فولډر د پاره وي دا صرف فولډر د پاره دی فایلونو د پاره شي د ملګرو ډیلیټ دی یا دا د فولډر امټي د پاره دی ډیلیټ فور فایلز ټو امټي فولډرز فولډرونو د پاره هم دی چې فولډر ته ورڅخه امټيږي زه راله ملګرو د دوه مې کاپي واغسته دا مې خان والا فولډر کې ته پیسټ کله مې چې دا دلته پیسټ کړه دغه دواړه ماته خان ته رالم زه ورته وایم چې ډیلیټ DEL اول خو زه دا ډیلیټ کوم جیلی fish dot jpg کله مې چې ډیلیټ وکړم تاسو ته جیلی فش هغه نه ورک شو زه ورته وایم چې د خان کې دی کې هم دوه دانې پکچرې موجود دي دا راته خان والا فولډر راته امټي کا تاسو به ډیلیټ ولیکئ خان انټر دې چې پریس کړو تاسو ته څه وایي تاسو ته وایي آر یو شور یقیني یس که وای دې پریس کړو نو امټي به شي که ان دې پریس کړو نو نه به امټي کېږي ما وای پریس کړو انټر اوس تاسو وګورئ دا خالی شو هر څه لاړ ریموف شو دې ته دا صحیح ده ملګرو اوس زه راځم CLS معنا کلیر سکرین CD ډاټ بیک لاړ شه CD فار ایگزامپل زه غواړم چې سیکنډ ته راشم SEC ولیکه سټیرس ورته واچوه انټر دې چې پریس کړو تاسو ته به دا سیکنډ فولډر ته به دې راولي بله خبره ملګرو دا ده چې فار ایگزامپل زه ورته وایم چې په دې کې ما سره فولډر جوړول پکار دي MKDIR فار ایگزامپل خان مې ولیکم زه ورته وایم چې ما واپس دې ځای نه بوځه CD ډاټ CD مې ولیکه چینج ډایرکټري F مې ولیکه سټیرسک دې فرست فولډر ته راوستم خو یاد ساتئ ملګرو سټیرسک اله کار نه کوي چې کله په F باندې تا F ورته ولیکه خو دې F باندې 2 یا 3 فولډرې جوړې وي تاسو ته به دا کار نه کوي چې تاسو ته دا چینج شي صحیح ده دا به کله کار کوي چې کله F یو فولډري زه ورته دې ځای کې یو بل څه وایم زه ورته وایم چې DIR راته وګوره ولي انټر ولی چې راته وکاته ګوره زه داسې هم کولی شم چې DIR ولی ګوره د فرست فولډر کې را سره ولی په نوم باندې فولډر د دې کې 2 دانې عکسونه موجود دي